الرحمن الرحیم. زه د کیفټي ممبر ساجد دا وخت حاضر یم د صدوق پور کومه کازوی ده فرش د خپل طرف کوزه کوي شوې کومه لاره ده هغه اوبه وړې ده او سره کوم تقریبا نیم پاتې دي نظر هغه د صدوق پور کومه لاره ده دا مکمل بند شي دې کوم ټریپ دی دا مکمل جام شي او دې ټول پرې د تګ راتګ ذریعہ دا هغه بند شي دا وخت چې کوم صدوق پور کلی دی هغه هم څه دې بندوبست نه کړي جوړولو او کوم ذمہوار چارواکي دي منې ایم پی هغه خو بیخي د دې نه څه خبر هم نه دي او نه دي خاص توجه کوي کارونه د کمالي فلاحي تنظیم کوم ټیم دی هغې په دې باندې اکشن واخیستو او هغې سره دې احساس پیدا شو چې دا لار جوړول غواړي که چېرته دا لار روانه شوله دې مکمل ټریفک به جام شي او دا لار به بنده شي دې تقریبا موږ به دې چاندي اول اهتمام کوو او انشاءالله په دې باندې به زر ته زره کار شروع کړو دا وخت موږ سره ملکوبند دي کوم بختیاري جان صاحب دی هغه خپل د خیرات اظهار وکړي په دې باندې څه کول پکار دي او د عوامو نه څه توقعات لري موږ سره کوم ملکوبند صاحب دی بختیاري جان صاحب هم موجود دی دا وخت دنه پوښتنه کوو یا په دې به هر څه څومره راشي دې باندې یو څه کوم میټیریل پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم دې باندې خو دې خو پهله ګټې راوړو یو دوه تارې درې تارې ګټې پکې هغه به نو تقریبا خرچه به دې 15-20 هزار روپۍ راځي نو موږ سره فنډ کې دونه پیسې هم نشته دی خو انشاءالله که څه داسې کسان شته دی چې هغوی چې زموږ هم پکې چانده واچوو که نه او بل صدوق ورته هم پکار دی چې د هغوی لار ده او دا بلکې ختم دی تاسو دا ورته راوړ دا ختم دی نری تقریبا نیم فوټ ځای پاتې دی که نه ګاډي خطر هم ده د ولیدلو که نه حادثه ګاډي راشي د شپې دا نشاط دپاره سایډونه ګاډي دي ته خو پته نه وي چې پیرالو لارې به پرېوځي نو ټوله لار به بیا بند دی بیا به خلکو ډېر سخت تکلیف وي مریضان هم په دې لار باندې راځي دانشګاه د هسپتال هم دی هغې ته خلک راځي بلکل نو په دې باندې انشاءالله یو 2-3 ورځې پس کار هم شروع کړو بله دا خبره چې دا لار خو ستا د کلي هم د علاقې نه جدا ده او دا څه احساس تا سره پیدا شو چې دا جوړول غواړي یا تا ته چا راپورټ کړی که نه څه کومه وایي دې باندې تقریبا دا څه د 10 میاشتو نه خرابه پرته ده که نه موږ مخکې هم راغلي موږ سره دې کومه ځای ده موږ سره اوس هم پراته دي او د هغې چا په اکشن وانخېستو که نه نو موږ بیا راغلو موږ چېرې دا اوس وګورو نو که ارنګې دا اوس موږ کوو که نه نو سبا به خلکو ته بیا تکلیف وي دا بیا موږ هم نشو کولی او ایم این ایم پی ایس واخو داسې دي کم کار ته ویل بس په هغې باندې سټې ده لکه ټول خلک دغې ته که نه کار نه کوي توقعات د ختم شوي دي کوم نو دا همدا موږ بیا کوو نو چې موږ اوس موږ چې بیا په ډېره خرچه راځي نو دا ښه ده چې اوس یې وکړو نو انشاءالله دا به ټیک شي او 2-3 ورځې پس موږ کار شروع کړو دلته نو سیمټ هم له راوړو او ګټو یو 2-3 ټرالي به ګټه راوړو نو کسان شته انشاءالله کار به شروع کړو بلکل د منصوبه بندي صاحب نه کوم چې د خبرو کې واده د قوم سره همدردي وه